سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله به زه نن خبره کوم د ایکسپریس انټري او بیا په ایکسپریس انټري کې خصوصا د سی آر ایس سیسټم په حواله. سی آر ایس چې دوی ورته کمپریهنسیو رینکینګ سیسټم وایي، دا یو بنیادي سیسټم دی د نمبر ورکولو چې په دې باندې دوی کسان چې کوم دي یا اپلیکنټس چې کوم دي هغه رینک کوي او هغو له بیا انویټیشن لیټر ورکوي او دلته یې راغواړي. اصل کې دا دیسه او دا کار څنګه کوي، د دې ټریکس څه دي؟ ځینې ملګري اکثر ماته دا خبره کوي چې که مونږ خپل ټول نمبر هم راغونډې کړو نو دا د 300 نه زیاتې نه رسي، او اکثریت چې دی نو هغه رینج چې د 2500 نه 3500 په منځ کې دا خبره د هغو ټیک ده. څه کال چې کوم دی نو هغه 2 میاشتې مخکې چې کوم دغه شی پولینګ شوی یا ډرا شوی په هغې کې 478 یا 478 باندې آخري کینډیډیټ راغلی، او بیا چې کوم وشوه یو 2 هفتې مخکې 3 هفتې مخکې په هغې کې 472 ته راکوز شو، یعنې 6 پوینټه دا راښکته شو. د دې وجه هم دا ده چې لکه دلته کسان ډېر پکار دي او دغه چې دی چانسز چې دي د خلکو ډېر زیاتېږي، او په دې وجه دي چې دی په روان کلونو کې ډېر زیات خلک هم راغواړي. اوس د سوال دغه سوال چې کوم دا ملګري کوي چې یاره که مونږ ټولې خپلې نمبر راغونډې کړو نو هغه د 300 نه یا د 2500 نه زیاتېږي، نو مونږ به دا 472 یا 402 یا نمبر چې دي دا به مونږ د کم ځای نه پیدا کوو. زما یو ملګری د هغه کشر ورور چې د هغه په د آخري ډرا کې د هغه نوم هم راغی او ډېر خوشحاله و. د هغه ټوټل نمبر یې وی هغه زما خیال دی چې د 2500 یا 260 په دې منځ کې وی، خو هغه ته ما دا ویلي چې یاره څومره د نور پروګرامونه دي هغې ته هم اپلای وکړه او په هغې ترو باندې د هغه کار وشو. دا رینکینګ سیسټم څنګه کار کوي او د دې ټریکس څه دي چې هغه موږ فالو کړو چې موږ هم په دې پول کې راشو بره او زموږ کار وشي. بنیادي خبره دا ده چې دا سی آر ایس یا کمپریهنسیو رینکینګ سیسټم چې دی دا دوی په 2 حصو کې تقسیم کړی دی. یو ته دوی وایي کور فیکټر او بل ته وایي ایډیشنل فیکټر. 600 نمبر چې دي هغه کور فیکټر له ورکړي دي او 600 چې دي دا ایډیشنل فیکټرز له ورکړي دي. په کور فیکټر بیا دوی په 3 حصو کې تقسیم کړی دی. یو ته دوی هیومن فیکټر وایي، هغې کې دا ده چې ستا عمر ګوري، ستا تعلیم ګوري ډیګري، او دریم ستا انګلیش لینګویج پروفیشنسي ګوري چې په هغې کې ستا څونه نمبر دي. دویم چې پس بیا کم د دې حصه ده نو هغه د سپاوس فیکټر. سپاوس کو څوک ښځه اپلای کوي نو د هغه د خاوند نمبر، یا که خاوند کوي د هغه د ښځې نمبر، نو په هغې کې بیا دوی دا ګوري چې د هغې څه ډیګري شته که نشته او د هغې انګلیش پروفیشنسي څه ده. هغه ملګري چې ودونه نه یې کړي یا د سپاوس سره نه راځي نو د هغو دپاره د خفګان خبره نه ده، ځکه چې په دې اولنۍ حصه چې کومه ده نو په هغې کې هغو اډجسټمنټ شوی دی او هغو له لږې لږې نمبرې زیاتې کړي دي، نو دغه فیکټر ته بیا وځي. په دې اولنۍ حصه کې دریم فیکټر چې کوم دی نو هغه سکلز دي، ستاسو ټرانسفریبل سکلز ورته دي وایي، هغه سکلز چې لکه دلته ټرانسفر کېږي تجربه، نو د هغې کې بیا د تجربې نمبر دي. دا 3 حصې چې کومې دي دا 600 نمبر دي. اوس راځو د دویمې حصې له. دویمه حصه چې کوم ایډیشنل فیکټرز دي نو په دې کې دا ده چې لکه ستاسو که څوک دلته په کینیډا کې څوک کلوز ریلیټیو څه ته وایي یا د وینې رشته چا سره نو د هغه 15 نمبرې دي. که تاسو لا دویم ژبه چې کومه ده دوی افیشل لینګویج فرنچ درځي نو د هغې 50 نمبرې دي. دغه شانتې که تاسو دغه کړی دا دلته پوسټ ګریجویشن کړی نو د هغې 13 نمبرې دي. که تاسو ارینج امپلایمنټ یا چا دلته جاب آفر کړی نو د هغې 200 نمبرې دي، او که تاسو یې صوبې سلیکټ کړي نو د هغې بیا 600 ټوټل نمبرې دي. اوس کنفیوژن چې کوم ځای کې راځي نو هغه دا راځي، اکثریت ملګري دا وایي چې زمونږ خو دا ټوټل سکور مونږه د اخرني 600 خو ته لرکه په دې کې خو مونږه د سره نه راځو او پاتې شو د اولنۍ 600 نو په دې کې اوس 472 یا 475 نمبر اخیستل ګران کار دی. د هغو خبره د ډېره حده پورې ټیک هم ده، خو دلته د هغې زه ایکسپلینیشن کوم یا د هغې زه وضاحت کوم چې دا څنګه کیږي. دغه ملګری چې کوم نو د هغه هم زما خیال دی چې 2500 کو څو نمبرې جوړېدې، او هغه چې دی هغه بیا څنګه راغی د هغې کې مین فیکټرز و. اوس دلته چې کله تاسو ما مخکې خبره هم کړې وه چې کله تاسو ایکسپریس انټري پروفایل خپل جوړوئ نو په هغې کې هغه یو پیج راځي، په هغې کې تاسو ته وایي چې صوبې سلیکټ کړئ، نو هغې کې تاسو صوبې سلیکټ کوئ. ټیک شوه، نو اول خو دا کار کوئ چې ټولې صوبې سلیکټ کړئ. بله دویمه خبره زه دا کومه چې کله دا دویم 600 نمبرې چې دي که دې ته تاسو ګورئ نو داسې 1 یا 2% یا حد وکړي نو 15% کسان به داسې نه وي چې د هغو باید دلته رشتهداري یا به ورته جاب آفر میلاو شوی
او یا به د فرنچ ورځي او یا به د دې ځای کې هغه پوسټ ګریجویشن کړی نو هغه هم ستاسو په شانتي دا 95% کسان چې کم پاتې شي هغه هم ستاسو په شانتي او هغه هم په دې 600 کې چې دی هغه کمپټیشن کوي ستاسو سره یو شانی اوس خبره سره شي خبره دا راشي چې ځینې دغه داسې د NOCs یا کټګریز به ورته موږ وایو هغه داسې چې هغه ځینو صوبو له پکاري نو هغه داسې چلو کوي چې د ایکسپریس انټري نه هغه نوم راواخلي او تاسو ته چې د ایکسپریشن اف انټرست یا تاسو ته هغه فارم درولېږي چې تاسو کو انټرست یې ستاسو په دې صوبه کې چې موږ هم راوغواړو یو خو دغه طریقه کیږي خو د دې نه علاوه بله مهمه طریقه دا ده چې ځینې صوبې داسې دي بلکې اکثریت صوبې داسې دي چې هغو خپل یو صوبایي پیرلل پروګرام هم جوړ کړی لکه اوس ستاسو یو کټګري ده یا یو NOC ده او هغه په یو خاص صوبه کې پکار ده نو اول خو دا ګوري چې د دغه ایکسپریس انټري پروفایل نه ستاسو هغه نوم راولي او تاسو ته په دغه پترو باندې ایکسپریشن اف انټرست درولېږي او تاسو سره بیا نور رابطه وکړي او تاسو ځلته نامینیټ کړي یو خو دغه شوه نو په دغه کې خو دغه تاسو نامینیټ کړي نو که ستاسو 200 نمبرې هم وي نو الریډي چې 600 د سره نورې شوې نو 800 شوې نه خو په خپله خبره ختمه شوه دویمه بیا کومه مهمه خبره چې ده هغه دا ده چې د ځینو صوبو چې کوم دی بلکې ډېرو صوبو دا یو پیرل پروګرام رن کړی او دی چې دی دا پروینشل نامیني پروګرام ورته وایي دا د دغې نه جدای او هغه په کم بیس باندې هغه په دې بیس باندې چې کله د هغو ته های ډیمانډ سکل ورکر پکاري په یو خاص NOCs کې خاص کټګریز کې نه هغو دپاره دیو جدا پروګرام جوړ کړي نو هغه کسان پکار ده چې دغه پیرلل پروګرام ته هم اپلای وکړي کو هغه NOC په دغه کې راځي های ډیمانډ جاب ځینې وخت ټول NOCs پکې ځینې پکې لګي کله پکې یو کټګري ورکړي کله بل ورکړي نو هغو د وخته لیبر مارکیټ جاب په نوم کله های پرایورټي په نوم راشي کله سکل ورکر پرایورټي په نوم راشي کله چې د پایلټ پروګرامونه نو دا مختلف صوبې چې دي دا پروګرامونه کوي نو دغه پروګرامونو ته هم پیرلل اپلیکیشن ورلیږل پکار دي که فرض که تاسو په دغه یو کې نامینیټ نشئ یا تاسو ته د صوبې د طرفه نامینیشن را نشي نو کیدای شي چې تاسو ته په دې بل پروګرام کې راشي او دغسې هم وشوه لکه زموږ د ملګری چې کوم د هغه رور چې کوم هغه ته ما ویلو چې ته به یو پیرلل پروګرام د دغه صوبې دی او په دې کې ستا د NOC شته ته دغه ته هم اپلای وکړه نو کیدای شي دواړو کې ته رینک شي نو بهرحال هغه ته خو په هغې ایکسپریس انټري کې هغه دغه لا نړ شو خو کم چې هغه پیرلل صوبایي پروګرام دپاره اپلای کړی نو په هغه کې هغه ته انویټیشن لیټر لاړ شو نو بنیادي خبره دا ده په دې باندې ځان کنفیوز کوئ مو ټول هم په دغه 600 کې تقریبا ما چې څنګه خبره وکړه چې د 90% نه زیات کسان چې دي هغه هم په دغه 600 کې کمپټیشن کوي هغه هم ستاسو په شانتي خو خبره دا ده چې لکه هغو خپل طریقه کار مینیج کړی هغو دا چل کړی چې یو خو هغه صوبې سرچ کړي چې په کم کې د هغو جاب پرایورټیز دي او بل دا کړی که د هغې پیرل پروګرام نو هغې ته هم اپلای کړي نو په هره طریقه چې نو هغه بیا راتلی شي په دې حواله لکه ما ډېر ویډیوز هم جوړ کړي دي چې لکه کم ځینې سکلډ ورکر ورسیز په نوم باندې ځینې کټګریز یا NOCs دي ځینې چې دي هغه های جاب ډیمانډ په نوم باندې دي ځینې لیبر مارکیټ پرایورټي په نوم باندې ځینې هسې پایلټ پروجیکټس دي نو دغه ټول چې کوم دي دا ما تقریبا زه سرچ کوم په هغې باندې زه ستاسو سره ویډیوز جوړوم چې آیا کم کټګریزي چې هغې ته تاسو په هغه شانتې اپلای کولی شئ دغه شانتې ځینې پروګرامونه نور را روان دي انټاریو یو کمیونټي بیس پروګرام دی کیدای شي هفته 10 ورځې کې میاشت کې هغه شروع شي په هغې باندې هم بیا ستاسو سره ویډیو شریکوم او نور چې کوم د دې شته صوبو پروګرامونه که نور اسانیږي یا نور زیاتیږي نو هغه به هم ستاسو سره وخت په وخت شریکوم زما سره اوسئ او بله خبره غټه دا ده چې لکه دا ستاسو د ژوند فیصله ده نو که په دې کې وخت لګي په دې کې ستاسو لږې پیسې لګي نو دې ته وار مه خطا کوئ ټول خلک هم دغه کمپټیشن کوي په دې طریقه باندې راځي او اسانې لارې هیڅ نشته خو به هر حال دا یو سټرګل دی د ژوند دپاره کول غواړي د زما سره د ویډیو اورېدو ډېره زیاته مننه او هیله ده چې را روانه ویډیو به هم تاسو وګورئ ډېر څه به زده کوئ خوشحاله اوسئ په امن اوسئ د الله په امان